سلامونه دوستانو، اول تاسو ما سره دغه ویډیو ګورئ. آخر الموت راپسې وشو. ملګرو څنګه کولی شئ چې دغه رقم ته د نظم یا سندرې نه وایرل او ښایسته ویډیو جوړه کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټولو درکې هم د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم. که چېرې زموږ د یوټیوب چینل کې نوي یاست نو زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، د بیل ایکن تړئ د سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي او همدارنګه دغه ویډیو د سره لایک کړئ. ملګرو ما به تاسو یو څه لوګوګانې او همدارنګه عکسونه په ټلګرام او وټساپ چینل کې اچولي د دې ډېر لپاره هغه هم در سره ډاونلوډ کړئ. د ټلګرام او د وټساپ چینل لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي. راځئ د ویډیو په طرف. ملګرو د دې لپاره به تاسو راشئ، اول به خپل موبایل کې انسټاټ برنامه انسټال کړئ. د پلی سټور نه چې کله مو انسټال کړه بیا به خلاصه کړئ. چې کله مو خلاصه کړه په فوټو برخه باندې به کلیک کړئ، دلته به په نیو باندې کلیک کړئ. چې کله مو په نیو باندې کلیک کړه دلته به تاسو په اولینی بلانک باندې کلیک اولینی عکس د پار انسټاټ کې شته چې د رقم د سپین بیک ګراوند اټ کېږي. بیا باغې نه بعد تاسو راشئ په اولینی اپشن کاینوایز باندې به کلیک کړئ، دلته به راشئ د یوټیوب سایز او د انتها کې به ټیک مار علامه کلیک کړئ. بیا به دلته تاسو راشئ د پی آی پی اپشن چې کوم دی په دې باندې به کلیک کړئ، دلته به تاسو خپل عکس راواخلئ او دا نظم مثلا دلته راځم عکسونو برخې ته په عکسونو برخه کې مثلا یو دوه دانې عکسونه راخلم. یو چې ملګرو دغه عکس راخلم دا بیا دلته راشئ په دغه اپشن باندې به کلیک او دا رقم ته غټ کړئ. چې کله مو غټ کړئ دا به دا رقم ته دې خواته کېږدئ، دغې خواته دلته به یې داسې کېږدئ. چې کله مو کېښوده اوس بیا راځم په پی آی پي باندې کلیک کوم. چې کله مو دویم پی آی پي باندې کلیک اوس به دویم هغه عکس راواخلئ چې کوم غواړئ تاسو هلته ورته اډ کړئ. مثلا زه راځم دویم نمبر عکس کې دغه یوه راخلم، دا هم دغسې غټوم او دغه خواته اکدم داسې لږ به یې غټ کړم داسې دې خواته اقدامه. چې کله مو کېښوده اوس بیا راځم په پی آی پي باندې کلیک کوم او دلته دریم نمبر عکس راخلم. دریم نمبر عکس به چې دی هغه هر عکس چې تاسو راخلئ خپل خوښه مو د هغه عکس به راواخلئ. مثلا زه دا عکس راخلم، بیا به دلته راشئ ماسک اپشن ته. ماسک اپشن ته چې کله راغلی د سرکل اپشن چې کوم درته ښکاري دغه یو دا څلورم نمبر په دې باندې به کلیک بیا به راشئ دغه نشان چې کوم دی دا به لږ داسې ځان طرف داسې کش کړئ، لاندې خواته به یې کش کړئ. چې کله مو کش کړئ بیا به راشئ په دا ټیک مار علامه به کلیک کړئ، دا به دا رقم ته غټ کړئ. چې کله مو غټ کړئ دا به دې سار کې دلته ورته کېږدئ. دا دریم نمبر عکس شو. اوس نو چې کله دا داسې کېښوده دغه کې دا به داسې ماینس برابر کې داسې به کېږدئ. چې کله مو کېښوده اوس به راشئ سټیکر برخې ته. سټیکر برخې ته چې کله راغلی دغه سټیکر برخه ګورئ په دې سټیکر برخه باندې کلیک کړئ، بیا په دې ګالري دغه عکس برخه باندې کلیک کړئ. دلته به ما تاسو ته دغه شیان درکړي وي، دا به تاسو د کومې لارې نسخې به راخیستلی شئ. په دې جمع ایکن به کلیک کوئ او دغلته به همغه کوم ځای ته چې عکسونه راکې باسلي دي د هغې فولډر ته به راځئ او دغه عکسونه به هر یو راخلئ. مثلا دلته ما تیار راخیستي تاسو به راځئ چې هر عکس راخلئ په دغه ځای باندې کلیک کوئ چې یو پرې هم راواستئ بیا دلته در سره اډ کېږي. نو زه راځم مثلا اول نمبر کې دا زیړ راخلم، دا داسې غټومه او بیا داسې لاندې خواته یې لږ کش کومه، دا رقم ته شي. یا هم که هر یو تاسو راخلئ ګوره ما زیړه واسطه خو بیا هم تاسو پوهې لپاره یو بل هم راخلم، یعنې زیړ بېرته لر کوم مثلا شین راخلم، دا وګوره شین به ورته دا شی هغه کوي. نو یعنې هر یو تاسو راخیستلی شئ خو زه دلته ویډیو کې درته صرف یو دانه استعمالوم. نو اوس به چې کله دا راوسته اوس به راشئ دویم نمبر دغه باینر به چې کوم دی ما درکړی په همغه به دا به هم هغې ځای نه راواخلئ او دغه ځای کې به یې داسې ورته کېږدئ، خپلو ګوتو په واسطه به یې داسې ورته دغه ځای کې کېږدئ. بیا به هغې نه بعد تاسو ته ما دغه درکړی دا به هم داسې لږ وړوکی کوي او بیا به داسې تاو کوي، لږ به یې ښه وړوکی کوي او را به یې وړئ په دغه ځای کې به یې کېږدئ. اول به په دا پنسل آیکن چې کوم درته ښکاري په دې به کلیک کوئ، بیا به راشئ پاس په دا کاپي باندې کلیک دا به دوه دانې شي. بیا به یو دلته لاندې کېږدئ او یو به چې دی بیا په همغې کلیک داسې د پاسه به داسې پرې کېږدئ. چې کله مو کېښوده ملګرو دې نه بعد به تاسو راشئ په دغه ځای کې به ورته اول ولیکئ که نه راشئ ټکس برخې ته. ټکس برخې ته چې راغلی دلته به په انګلیسي ولیکئ نیو پښتو نظم یا که سندره یې نیو پښتو سانګ دغسې به ورسره یو لیکل وکئ. مثلا زه ورته لیکم نیو پښتو نظم. بیا په دغه ځای کې تاسو کولی شئ خپل خط ته ډیزاین ورکئ، بیا په دا ټیک مار علامه کلیک او د دې رنګ به چې دی دغه ځای کې رنګ برخې ته به راشئ، په دغه رنګ برخه کې به د دې رنګ سپین کړئ او دا به داسې لږ کوچنی کړئ او دا به دغه ځای کې داسې ورته کېږدئ. اوس به راشئ په دغه برخې ته به چې دی دغه برخه کې به تاسو که شاعر ولیکئ، په دې لاندې برخه کې به ترنم ولیکئ. راځم ټکس برخه باندې کلیک کوم، په ټکس برخه باندې چې کله کلیک چې کله شاعر ولیکئ اوس راځم په دغه ډبل ای باندې کلیک کوم او دلته د خپل خط ته به یو ډیزاین ورکړئ. مثلا زه دلته راځم دغه ډیزاین ورکوم، بیا په ټیک مار علامه کلیک کوم او دا به داسې کوچنی کړئ، بیا به په دې پنسل آیکن کلیک او د کاپي باندې به کلیک دوه دانې به شي، یو به دلته کېږدئ او دا بل باندې به کلیک کړئ، بیا په دې پنسل آیکن باندې کلیک بیا په ایډیټ کلیک دلته که تاسو آواز لیکئ او که ترنم لیکئ، مثلا زه ترنم لیکم دغلته دا داسې ورته کېږدئ. اوس به راشئ په دغه ځای کې به په همدغه طریقه به د شاعر نوم ولیکئ، په دغه ځای کې به د ترنم چې چا لیکلی ترنم هغې نوم به ولیکئ. مثلا دلته ګورئ ما نوم ولیکئ. اوس راځم په دغه ټیک هغه د رنګ برخې ته راځم او دلته به دغه لاندې برخه چې کوم د سکرول کړئ او دغه خط به چې دی په هر انشاټ کې په دې باندې به کلیک او دلته به خپل خط ته یو ډیزاین ورکړئ نوم ته. چې کله مو نوم ته ډیزاین ورکړه دا به داسې کوچنی کړئ او دغه ځای کې به یې کېږدئ. اوس به راشئ په همدغه پنسل آیکن باندې به کلیک کړئ، بیا په کاپي باندې کلیک کړئ، دا به دوه دانې شي، یو به لاندې کړئ او به پاس کړئ او بل چې دی بیا په پنسل آیکن باندې کلیک کړئ، په ایډیټ باندې کلیک کړئ، د ترنم چې چا لیکلی د هغه نوم به دلته ورته ولیکئ. مثلا زه همدغه پرېږدم، دا ستاسو د پوهې دپاره ما وویلې. اوس راځم بیا په سټیکر برخې ته باندې کلیک کړئ. په سټیکر برخه باندې مو چې کله کلیک کړئ تاسو ته به ما دغه لوګو هم درکړي وي، دا به داسې لږ کوچنی کړئ او دغه ځای کې به یې ورته کېږدئ، دغلته دلته به داسې کېږدئ، لږ به کوچنی کړئ او دغه ځای کې به یې په خپله مرضي ولګوئ او دغه به هم ما درکړي، دا به هم تاسو هم په همدغه طریقه دغلته راځئ په دغه سټیکر برخې ته، بیا په دغه آیکن باندې کلیک او دلته به جمع نشان ته راځئ او دا به دغلته راخلئ، په دې به کلیک کوئ، بیا به لږ داسې کوچنی کړئ او دا به دغه ځای کې داسې ورته کېږدئ، په دغه پوینټ کې به چې دی دلته به یې کېږدئ. اوس به دې نه بعد تاسو راشئ، ما به تاسو ته یوه بله رڼا درکړې وي، دغه یوه دا به داسې تاو کړئ، د خپلو دوه ګوتو په واسطه به یې داسې تاو کړئ، بیا به یې لږ غټ کړئ او دا به چې دی سیده په دغه ځای کې ورته کېږدئ. چې کله مو دلته کېښوده اوس به راشئ خپل یو نظم به انتخاب کړئ، کوم نظم دپاره چې کوم
کوم تاسو دغه عکس جوړول غواړئ را به شي په دا ټیکس بار باندې به کلیک په ټیکس بار باندې چې کله کلیک دلته به د نظم اوله کړۍ ولیکئ چې کله اوله کړۍ ولیکل رنګونو برخې ته به راشئ رنګونو برخې ته چې کله راغلی دلته به د خپلې مرضۍ یو رنګ ورکړئ مثلا زه دلته اول لازم دغه سپین باندې کلیک کوم بیا دغه زیړ ورکوم د زیړ رنګ نه پس چې دی بیا بارډر ته راځم په دغه ځای کې به دغه تور رنګ ورکړم او د شیډو ته راځم دلته به دغه علامه ووهئ دا شیډو به ترې کټ کړئ اوس دغه ته په ډبل ای باندې کلیک کوم دلته ورته دغه سټایل انتخابوم دلته به تاسو خپلې مرضۍ په هغه ډبل ای کې خپل مرضۍ سټایل ورته انتخابولی شئ بیا به دا دلته په دغه ځای کې ولګوئ اوس بیا په ټیکس برخه باندې کلیک او دلته به دویم نمبر بیا تورته چې کله ختم ولیکه نو بیا به راشي په دغه رنګونو برخه باندې به کلیک دلته به دا سپین نشان باندې کلیک او دلته به دا شیډو ته راشي دغه شیډو کې به دغه شیډو ترېنه لرې کړئ بیا به په ټیک مار علامه کلیک چې کله په ټیک مار علامه کلیک کوم دغه لیکل به چې دی کوچني کوئ ښه به یې کوچني کړئ دغسې او دلته به یې د زیړ خط لاندې دلته ورته کېږدئ اوس به د دې نه بعد به بیا راشي په سټیکر برخه باندې کلیک په سټیکر برخه باندې چې کله کلیک دلته تاسو دغه نظم کوم کال کې ویلي هغه کال به پکې ولګوئ مثلا دغه کالونه به هم 2015 2016 په ما درکړي په ټیلیګرام او واتساپ چینل کې پیدا کولی شئ او د ټیلیګرام او د واتساپ چینل لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې کولی شئ له هغې ځای نه جوین کړئ اوس راځم مثلا د کې 2016 لګوم ځکه روان کال 2016 دی خو ځم دغه لګوم دا ورته دغه ځای کې داسې دغه ځای کې به ورته کېږدئ چې کله مو کېښوده بیا به راشي په ټیک مار علامه به کلیک کړئ نو دا به دا رقم ته جوړ شي اوس به راشي په دغه پاس ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ بیا به دلته ستاسو سره دغه عکس چې دی ثبت شي بېرته به بیک راشي په دغه نشان به کلیک کړئ بیا پاس په هغه نشان باندې کلیک کړئ او دلته چې هر یو تاسو خوښوئ هغه باندې به ووهئ بیا به راشي دغه ویډیو ته چې کله راغلی دلته به راشي په نیو باندې به کلیک کړئ چې کله مو په نیو باندې کلیک کړئ دلته به همغه عکس راواخلئ همغه عکس مو چې کله راواخلئ بیا به راشي پاس په د لاندې په ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ دلته به کینویس ته راشي دلته به یوټیوب والا سایز ورته انتخاب کړئ بیا چې کله یوټیوب والا سایز انتخاب کړئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ ټیک مار علامه چې کله کلیک کړئ دلته به ډوریشن ته راشئ ډوریشن دغه ګورئ ډوریشن ته به راشئ دلته به پنسل آیکن باندې کلیک کړئ دلته به چې تاسو سیکنډ ویډیو جوړول غواړئ هغه به ولیکئ که 3.5 یا 3.5 منټه وي هر څه وي هغه په حساب سیکنډ ورته ولیکئ مثلا زه راځم 10 سیکنډ ورته لیکم 10 سیکنډ چې کله ما ورته ولیکم په ټیک مار علامه کلیک کوم دلته ګورئ نن سره 10 سیکنډ لپاره دغه ویډیو سایز برابر شو اوس به د دې نه بعد به تاسو راشئ په سټیکر آپشن باندې کلیک کړئ به سټیکر آپشن پیدا کړئ سټیکر آپشن باندې کله پیدا کړل ته بیا په سټیکر آپشن باندې کلیک کړئ به دغه ګالري آپشن باندې کلیک کړئ دلته به دغه ګورئ دا باندې به کلیک کړئ دغه شین آیکن چې دی دا به ما درکړي په دغه جمع باندې به کلیک کړئ او هغې ځای نه به خپل همدغه راواخلئ تاسو به ډاونلوډ کړئ دلته ما ته یې راډ کړي نو دا به داسې لږ غټ کړئ چې غټ مو کړه دا به داسې لږ پاس بیا دلته کېږدئ چې کله مو کېښوده اوس به اول به راشئ د دې نه به دا مو چې کله دلته کېښوده اوس به راشئ د دې نه بعد به تاسو بیا په همدغه سټیکر باندې ورته کلیک کړئ او دا به داسې لاندې خواته ورته کېږدئ یو پاس کېږدئ یو به لاندې کېږدئ چې کله مو کېښوده د دې نه بعد به چې دی تاسو راشئ د دې نه بعد به چې دی تاسو راشئ دلته به په دا ټیک مار علامه کلیک کړئ په ټیک مار علامه چې کله کلیک کړئ په دغه باندې به کلیک کړئ دلته په ویډیو اینډ باندې کلیک کړئ په دا بل کې به همداسې په ویډیو اینډ کلیک کړئ په ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ اوس به راشئ دغه بیکګراوند برخې ته بیکګراوند برخه به دلته پیدا کړئ چې کله مو بیکګراوند برخه پیدا کړه په بیکګراوند برخه باندې کلیک کړئ دلته به په دغه درېیم نمبر باندې کلیک کړئ چې کله مو په درېیم نمبر کلیک کړئ دلته به په ټیک مار علامه کلیک کړئ چې په ټیک مار علامه مو کلیک کړئ اوس به دا چې دی دغسې دغه عکس کوم دی دا به داسې لږ په دواړو ګوتو ونیسئ او کوچنی به یې کړئ تر څو دغه دواړو شنو خطونه داسې لاندې راشي چې کله مو دونه کوچنی کړم ملګرو اوس دلته ګورئ دا ګورئ ما چې دی کوچنی کړم هغې برابر چې کله مو کوچنی کړم اوس به راشئ دغه پاس کې به تاسو ورته ولیکئ چې هر چې مو زړه هغه به ولیکئ زه مثلا ورته لیکم چې د داسې خوندورو نظمونو جوړولو لپاره زموږ سره اړیکه ونیسئ چې کله مو ولیکه په ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ چې کله مو په ټیک مار علامه کلیک کړئ دا به داسې لږ کوچنی کوئ او دلته به په دغه ځای کې ورته داسې کېږدئ اوس به راشئ د دې نه بعد به چې دی په دغه آیکن باندې کلیک کړئ دلته په ویډیو اینډ باندې کلیک کړئ دا به ویډیو تر اخره پورې ورسېږي اوس به راشئ د دې نه بعد به تاسو چې دی په همدغه طریقه دغه خط مو چې څنګه ولیکل نو په دلته ویډیو غټېږي که نه ما ټوله طریقه درته ښوده نو په همدغه طریقه به دلته نمبر ولیکئ او دلته لاندې به ولیکئ که چېرته تاسو یوټیوب ته اپلوډ کوئ نو داسې به ورته ولیکئ چې زموږ دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ که چېرته ټیک ټاک ته اپلوډ کوئ نو داسې به ورته ولیکئ چې زموږ د ټیک ټاک آیډي در سره فالو کړئ او دلته به د خپل ټیک ټاک یوزر نیم ورکړئ او دلته به دغه نمبر ورکړئ چې کله مو ولیکئ بیا په ټیک مار علامه کلیک کوئ اوس دلته ګورئ مهم سیټینګ دا دی که نه چې عکس کله دې خوا ځي او کله دې خوا ځي دغه سیټینګ به څرنګه کوئ دې سیټینګ لپاره به اول تاسو راشئ په دغه هلته به چې دی په عکس باندې کلیک کوئ په عکس مو چې کله کلیک کوئ بیا په دغه نشان ګورئ دا جمع نشان چې مور سره دی په دې به کلیک کوئ په دې مو کلیک کړئ دلته اوس ګوره تاسو غواړئ چې تر کوم ځای پورې دغه عکس دې خوا لاړ شي تر هماغې ځای پورې به دا ویډیو داسې بوځئ مثلا زه غواړم تر 10 سیکنډو پورې باید دا عکس دې خوا لاړ شي چې کله مو په همغه دا سپینه کرښه په همغه 10 سیکنډو پورې بوځئ هملته به یې ودروئ بیا به دا عکس باندې کلیک کوئ او دا عکس به چې دی دې خوا بوځئ داسې چې کله مو بوته نو هغې نه بعد به چې دی تاسو دلته بیا راشئ په لاندې دلته ګورئ بیا به دې خوا راشئ چې دا عکس تر څو سیکنډه د بلې خوا ته دې خوا لاړ شي دا خوا وشوه اوس دې خوا راځو موږ غواړو چې تر 20 سیکنډو پورې باید دې خوا لاړ شي هغه به نور تاسو خپله برابر کړئ اوس ګوره زه بیا په عکس کلیک کوم او دا عکس دې خوا بیا مې باید تر 20 سیکنډو باید دې خوا لاړ شي اوس غواړو که نه چې باید نور اخوا همدغسې تاسو جوړوئ چې دې خوا هم د دې خوا هم همدغسې تاسو باید برابر کړئ خو زه غواړم چې باید تر 10 سیکنډو پورې موږ سره بېرته دا تر منځ ته راشي دغه منځ ته اوس دلته ګورئ زما سره عکس دی هم دې خوا ځي هم دې خوا ځي اول 10 سیکنډه دې خوا ځي بیا 10 سیکنډو نه بعد ګوره موږ سره عکس دې خوا ته ځي بېرته چې دی هغې نه بعد عکس دې خوا ته راځي نو په دغه طریقه تاسو ځان کولی شئ نو بیا به راشئ دغه آیډیو ته په آیډیو کې به هماغه موزیک ورته انتخاب کړئ کومې پاړه چې لیکل موږ هلته ورته کړي دي نو چې کله مو موزیک ورته اډ کړو بیا به په ټیک مار علامه کلیک کوئ پاس په ایکسپورټ باندې کلیک بیا په ایکسپورټ باندې کلیک نو ستاسو سره به دغه موزیک ډاونلوډ شي یعنې ویډیو به در سره ډاونلوډ شي ها ملګرو دغه واز موږ دننه زه ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل
در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ د سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي او ملګرو همدارنګه ته یو انګلیسي کمنټ هم در سره وکړئ. نو په الله سپارم، د خدای په امان.